کړو ادارې د خاوند خدمانو جامې مدینه کې دفن کړې. مثالي مې نه دیته وای محبت. بیا هغې نه د خاوند نه پس دویم خاوندونه رسول الله مبارک ماشومه مو رکوټې مو خاوند لاړه مدینې شریفې ته. د خاوند قبر لدو مدینې ته لاړ براتلو کې غریب په ابوا کې وفات شو لاړ رسول الله مبارک ماشوم پاتې زمارونو خبره مې دې پورو ښکلی ژوند تېر کې خشته ښکلی ژوند د پردی لور سره سوچو کې دا تور سره د چا لور ده دا د چا لور ده دا د چا رویره ده دا د چا د دې مور هم پلار هم شته که دې سره زه ظلم کوم زه په خپل لاس کې رم چې زما لور سره څوک ظلم کوي ته خفه کېږم که نه نو زرې ولې پردی لور سره ظلم او زیاتې ډېر ظلمونه شروع دي ښځو سره ډېر زیات ظلمونه شروع دي. په لږه خبره طلاق او طلاق او طلاق په لږه خبره طلاق په معمولي خبره د کور نه شړل په لږه خبره دوست سره به هلته جنګ شي او به ښځې ته که تا سره ما کاروبار شریک وکړو ما دې ښځه درې طلاقه طلاق زر به قسم وخوري خو دا اوس ولې کوې داسې بې غیرت ته داسې کوې هسې قسم وخوره بیا وروسته ستومانه په لږه خبره یو طلاق دو طلاق درې موږ ته دا مسایل ډېر راځي یعنې یو ښځې ما ته وې خاوند طلاق نو ما یو که دوه د سلو نه هم راته زیات ویلي دي اوس به څه کوې قسم مې دې په خدای جومات کې ناست یم بعضې زنانه مونږ کله د فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې وي برقه کې وي الحمدلله د ښځو سره نه میلاوي برقه کې وي او انیس احمد مور مې وه چې نورې زنانه مې کټ کې ناسته وه ما ورته وی چې درې طلاقه یې درکړي وي درېو نه زیات ویلي دي یاره ما وې سیسم نه کېږي نو په غریبه په چغو چغو په ژړا شي ما خو مور وکړه ما خو پلار هم مړ زه به چېرته ځم ته چېرته لاړه نه مې مور شته نه مې پلار شته ظالم سپېره ماله ولې او ایس پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې دا غله دومره ظلمونه کوي او بعضې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفه حق نه ادا کوي ولې داسې دي چې هغې د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي او ډېرې ښځې داسې دي چې هغې د خاوندانو خیال نه ساتي ما ته ډېر ټېلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جینکۍ د پلارانو په کور ناست دي او یا ډېرو له طلاق میلو شي یا ډېره لکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبوره ښځې خدمت نه کوي سروالې بروالې ګرځي نو دا زور اسلام ته لاړ شي بیا خلک وایي ښځې وایي وګورئ که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی او سړي وایي یاره دا څنګه مسلماني ده نو نن بیان کې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی ژوند د دې متعلق خبره چې دا سړي مو واوري چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېر کړي او ښځې مو واوري چې د سړو سره ښکلی ژوند تېر کړي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي اوس د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به یې نه کوې په نارواو کې به یې نه کوې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره ښي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره ښیم نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تېروي باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تېرېږي د دې نه خشته ژوند بیا نشته. قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و تابعي دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و یعنی تابعي دی صحابه شته دا نه چې نشته د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه تابعینو ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسي الوی خلق لیکن زمارونو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دې نه اندازه ولګوي د علم او د تقوا نو دې شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت ښځه یې کټ کې ناسته ده او دې راننوت نو د سلام واچو ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچې السلام علیکم ورحمت الله دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچې نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دې وي
ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کړي ښه ما ته دې سلام ونه د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق ته چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق ته چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي یا به لومبې سلام واچوي ښه دا اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچي په ښځو به مچي په لوڼو به مچي په بچو به مچي ستا حق دی تا ته به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپېدې ورننوت نو ته به السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخره له پخپو کښېني او خواښې او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځې لاس په ځمکې له نوړې او نه به پخپو پرېوځې چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور ولا کې پروا نشته تندې دې ولا ښکل کې پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کې تندې ولا ښکل کې خپې ولا ښکل کې هغه زور ته خاص هم ټیټېږي دا رکو نه ده مقصد زور دی چې د مور له چاپي کوم نو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه چاپې ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته رلی اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپي راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې به نو که د هغې کې خپې والا خپلو ټیم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي امداد الاحکام هغه چې کوم تکمیله ده ده په خپلې فتاوې کې لیکلی دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړه زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که دینګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او زما خپو باندې پرېنوت دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوه هغې نه پس چې شوری خوانغې سلام یې واچو نو ښځه وله راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما نو دې دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم نو پاڅېده اودس مې کړی او اودس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړل ګوره څونه ښکلی کار لومبۍ د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې څنګه راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له په تندي لاس راښکما وته صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعته وکړو وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې م 2 رکعته نفل وکړل اودس یې وکړلاوه نو 2 رکعته نفل یې وکړل زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا په سرخیصو پیرې خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي نوی کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نو هم پاسېده د اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه دي یو خبره درته کوم وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شو ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی ګوره دا څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور پلار زه خوښه کړم زما په خاندان کې ډېر سړي وو زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شوم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي
زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دین مخکې چې موتا یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد بکو هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروو که ته په ما داسې شرط کړې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي نو هغې باندې به زه خفه کېږم او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړې زه به د نوس لاړه شم ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېر دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښي ما ته به هغه بدله برابروم ستا کومه کوټه خوښي کم کټ دی خوښي هغسې بدله کوم ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه به ځم ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خفۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا به نه منم ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شوریح حیران شو چې خدایا عالم زیمه خلقو ته علم زخم قاضي زیمه او د صحابو فیصلې کومه شوریح راکوټې سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې ده هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او یو یهودی ته زغره یهودی سره زغره ده حضرت علی په دعوا وکړو دا زغره زما ده یهودی به زما ده شوریح لرا دی قاضی د تابعی لرال اوس چرال علی یو ځای ولاړ دی او یهودی بل ځای ولاړ عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مونا دے علی امیر المومنین اموالا دا وی وایا کنا وی دا سر ازغر دے یهودی سر دا زمان اس دے زمانہ کی با بادشاہ دو کی چی سوک دے زغر قبضہ کی چی سرمن تے ہو بس اگا خپلا سکے چی خواخیوی دا بل نم سرمن ہو بس استا دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا اگا خپلا زغر دا خپلا او زور مرسیگی او یهودی بسیگی دا علی نبا زغر قبضہ کی پا یو سپیڑ امتے غشتیشی لیکن نا انصاف دا دے چی عدالت دا بزم که عدالت عراق لخکنی نا شوریح اگا یهودی تے ویزغر وی سیب دا زمان قاضی شوریح علی صاحب ته وی دوه گواه راک هغه وی ښه یو مې غلام دی آزاد شوی غلام یو مې دا زوی دی حسن شوریح قاضي ورته وی غلام خو آزاد دي ستانه د هغه ګوی قبلوم خو د حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلېږي بل ګواه ای بل خو نشته یعنې دې ته انصاف وایي شوریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوبو لوبېدلی دی اغا حسن چې د پیغمبر علیه السلام غیږه کې لوی شوی دی اغا حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي اغا حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي دي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکل کړي د هغې نه دروغ نه روځي بیا کوم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه روځي کوم ماشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخري وکړي او حضور پاک کې په اوږه وګرځئ هغه نه دروغ نه روځي خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي بس د شریعت په معنا هغه علي صاحب پېښ وي ما سره خو بل ګواه نشته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګوی صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکړو یهودي ته وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران شوی لږ صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی ما نه غزغره په دوره بغشتی شي په یو څپېړه مغشتی شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعوی وکړه او څنګه چې عام خلق قاضي لذي دی قاضي له راغی نمبر 1 نمبر 2 دا چې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی ړومبي مسلمان دی پالکانو ړومبي اسلام دراوړو زندگی د رسول الله مبارک سره تېره کړې ده او ته په کرسۍ ناست د عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دی درته داسې انصاف ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و عیال نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولا یو دے ولا تے اسلام تے صف خبیا دادی چې دا نه وایي چې د زوی ګوی ولې رد کېږي دا خو رښتونې دروغجن دی نه شریعت مطابق وایي چې زوی د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا زه هسې بېسه د علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایه چې دې دین او اسلام کې زه وردن نه شم هغه یهودي خدای مسلمان
حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغشتا او يهودي له غاړه کې واچول بچي چې دا ستاسو اسلام په قربانۍ کې زیر دی او خبرې ده زغره ستاسو دا شورح دي دا نو شورح ته چې خدای کوم خبره وکړي وي حیران شوم چې خدای قاضي زم د صحابه فیصله زکو علم مال خدای را کړی دی او دا څنګه خبره چې ماته دا خبره کوي شورح وته بالکل ټیک بالکل جون بد سنت په دایره کې تیرو او کله سنت نو یو ټکی د تبارو نو تار قسم چې نه بپوره کې باقي بدن خپکه بالکل وعده شو تاسو سره او بس باقي و جون تیرو چې دما کوم سیز خوخي د تبوي ما براله باقي به جون تیرو چې کله سترو جدي سمانه وته پوس کې د دما ضرورت او سم مسلې نو د تبم چې نه مني سا سبيو نسا کنو نسی بروجي او بالکل پلار کرمتے شي مور کرمتے شي په شریعت کې په سنتو کې جستات دل کا تا کل چا کر جې بالکل تے شي غم خادم کولې شي پتا به چې پچا پابندي زبیرته مخ کې ویم او د سنتو نه خلاف بنکو اوس دا شورح ہوتا وي چې اوس به زمام خبره معنی کړ به بالکل زما خبره ده چې زما کور تبا زما د اجازه نه بغیر بل څوک نه پرې بالکل ما ته قبول زما خبره به معنی او نو استاد اندامونه خستاري خدا زما دي ما سره مان استاد سره زما مانت یوسف واحسنت فرجها ستا مخ ستا دی خدا تا سره زما اوس امانت ته دا ستا نه دی اوس دا زما له تا سره امانت ته ستا دامونه خودي ستا تا پوری دی خدا تا سره زما امانت ته دا به زما د پاره استعمال مانه بغیر بل ځای باندې استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پورا کړ شورح وي د ما د قسم په خدای وي داسې خوشګوار شپم تیر کړه چې په جون کې مې داسې شپه چته نه تیر کړې او دا غي نه بس جون خشته شورو دي زما د شریعت مطابق خدمت کوي او دا غي چې کوم حقوق دي په ما د خدای طرف نه هغه ول ز پورا کومه ز قاضي خدای خدای په جون کې ما دا ډیماند نه دی کړی چې ما دا شعر چې زب ساتم ګوره شورح ګوره خدای ته وي فضاله قرآن شوي فام کا وګوره درنه ناجیز فیصله ونشي فام کا د چالوي سړی په سفارش دوکا نشي فام کا په لالچ دوکا نشي مونږ بس کور روټه خورو خو چې د قیامت پر 40 تا په 60 را نخکلی شي کوم قاضي کې د بے انصاف فیصله کوي بے انصاف فیصله کوي قیامت پر په ادم مرنه نه د 60 طرف نه لالیږي او جوړيږي لالیږي او جوړيږي لالیږي او جوړيږي فام کا چې ګوره دا چل در سره ونشي تمو چې د خدای له پیسې ګټم کتر رشوت والے نو مال والے زنر دا ډیماند نه کوم زنه غواړم زما شلیدل جامع واخیری او پام کوا او هغه وصیت وته کوي کوم وصیت امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی جزاء قاضی شوما ما ته نصیحت کا او تسوي هغه نصیحت وته کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله و ابو یوسف ګوره خلک وای قاضي ته دا نصیحت وکړي رشوت مالا پس سفارش غلطه فیصله مکوا په وخت کوا چې غصه فیصله مکوا د چا ظلم کې اثر مکوا نه امام ابو حنیفه ته پته و چې ابو یوسف کې بدانی کی وی بچي چې قضا ته کېنه د خدای ذکر کوا اروخ الله یادما نو قاضي شورح تخبل الزخدي بار ساروي شورح لاړې د به خدي لاړما السلام علیکم وعلیکم السلام وګوره خیال کوا بغیر د ذکر نه وخت تیر نه کې خدای یادوا سموده پاس ور کړی او خدای علی وګړه دروازه وډمونه وې د داخلي دې شم شورح وته وی راځه چې در نشوا او کې ناستا نو خدای نه تاسو کو وې دا خدای سوک ده ولی بی بی ته وې دا زما مور د مور به ملاقات دراغله کې ناستا نو دا مور شورح ته سوي وی قاضي صاحب یو تاسو ته نه کو ها وایا وی لور دې سنگو مونتا دا ما لور دې سنگو مونتا زما د لور سره جول سنگره قاضي وته وی جنت می منتری لور دې جنت ته جنت وی بچي وی خاوند دې سنگو مونتا ستاسو خاوند سره جون سنگ تیریږي وی موره که خدای په آخرت کې جنت رانه کې دا ډېر دی تاسو جون دا خراب اسخا جون چرانه نوځي او خدای ته کنزل بل کار دیني راتلو سره خدای ته کنزل او کینګولي کې مارګه لګا زیاته ده نو هغه دې له کولي او استغس ګوري او رجل خدای پلار کړم فرونه بلنه ترس کینه دا ظلم بولک افتکه حق دې خدای پلار کړ دي رتیش او کله لری وی بل فرض او افتکه نشته دوه هفته پزي نو بیا یو دوش پکې میاش کې دي خیر دې په سلام استاد بیا دې لګي زیات شپې کې هیڅ پروا نشته دا دې پلار کور نه استقبالون ته نه ګوري چې ستاسو یو ځای کې واده شي او خاوند دې تاسو نه را پریوستاو په دل کې باندې کوي او دا رنګ خزله پکای چې د خاوند خیال وسات
خاوند ستړی ستومانه د ګوټ چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوت راشنې مختلف به بوزي ورته پکې ورته چالو کا لږ په لاسو خپله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه او چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا د زمیندار خلک چای خوښوي زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه والا وګټه دې ته زړه ګټل ویلې او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بیل چې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړی وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه موږ ځان له ستړي شو پیاله چای شاړې دی بادې کړې نیکه ښځه کوم عالمه وګوره عالمانو ته مې یو خبره کوم یو سړي عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم وایي ژوند به ګوره شریعت مطابق تېرو وایي ډېره ښه ده بلکل ته معلم یې زه معلم یم خاوند هم ملا دی او ښځه معلمه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ماله ځان له کور راکړې وایي بلکل دیوال به راته وایي ځکه ستا وروڼه دي له وروڼو سره زما خو شریعت کې 70 پکار وی بلکل به راته ووایم وی ستا د خواښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نه چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه مور له مې چاپي کوه دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ځان وی بلکل دا د حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله م واوره دا ستا حق خو زه به پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې وی تابعدار وی په شریعت کې 2 ښځې جې دي زه به دویمه ښځه چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته په شریعت کې تعالی ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وایم بلکل ډوډۍ هر څه بدله راځي جامه هم بدله راځي خو شریعت کې زما حق ده چې دویمه ښځه به کوم څلور راله جایز دي څلور او انصاف به کوم بلکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې ولې ووینځي او زما مور له دور چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه هم یاره وی بس پرېږده مه پرېږده وی ما دیوال هم دغه زیښه یو ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه راباندې کوم بچي جانه ته خو د دې قصو نه نه خبر کړه ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پوه شوې چې دویمه کوم وایي توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناست وو عربو یو ملګری و هغه راغونډ کړي او زه هم به ورتللی وم زه هم ناست وم نو هغه سره 15 عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او دا نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وی یوه یوې ته هغوی واحده وه یوه ما وی واحده لکه مانا یوه ښځه داسې تعجب یې وکړه ما وی او که نه یوه واحده بل وی ایا یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه د یوې ښځې خاوند خو کونډي واخ خدای پاکه وی زما څلور دی هغه یو وی ابل وی زما درې دی څلورمه کوم ابل وی زما څلور دی ابل ابل څه وی د پلار مې درې ښځې دي د پلار مې درې میندې مې دي وی اوس مې له څلورمه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا درې ډېرې دي مې چې نه زما هم سر وتاله هم څلور کومه وی زمونږ خو یوه ښځني څلورې مې مونږ خو چې 2 ښځې وکړي کم سړی نو شپه به 15 پایه کوي نه به برخېږي او نه به لاندې دلته 2 ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې 2 ښځې به څنګه کې شریعت له مونږ خلک خلاف اصل کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې څلور جایز دي دا نه چې څلور جایز دي بلکل څلور جایز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری او دا د سپی غوندې ژوند دیری دې وجې نه ښځه خفه کېږي بس دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې دوم جایز دي درېم او څلور ابلو دا پکې جا ویلو وی چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې دا څلورو مړونو اجازت ولې نشته دا نه وی راوتلي دا نه وی دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کوي سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته هو نه ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې کړي لکه څلور ښځې دي یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار ده د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچی مشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی دا مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه ني چې دا د پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم
دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شوم ولی پلاری معلوم دی خو ما وی که یو خزر سلور سړو په نکاح کې وا او بچي یو شو نو پلار به څوک مور خو دا غدا چې دا چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د سلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ځه ووایم ماته اوس راکړه جواب بله پکې لا څه وایي وایي سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي که سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تاله خو زیات تر کوي مهر ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې خاوند به دله ګټې وروړي بدله دا ستا زیات حق شو لیکن خدای برابري نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي هغه چې کم خدمت کولی شي ته هغسې نشي کولی چې کم پیټې وړي شي ته هغسې پیټې نشي وړي هغه چې کم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تاله به یې راوړي د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډا کېږي سړی خو زر بوډا شي نو کله غوندې خاوند دې بوډا شي او ټک ټوکې جوړ کړي بیا به ورته څه وایي ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جومات کې مال رالېږي ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اګه تبلیغ له بل پیارې لګوي شي روزې دې لګوي که نه او چلې یې لګوي او تپوس وکړي هلکه چې الله خو دې پوره شه کور ته به کوي کور ته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی یم دا بلغه یو سړی وي بیمار یم زخم دی را باندې وي په کوم ځای وي هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوي او ښځې له او که ته وایې خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې له اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي دا شوه دا طلاق اختیار قاضي له لاړه شه ووایه چې دا خاوند ماله خپل حق نه راکوي ووایه چې دا خاوند د ما چې کوم حقوق دی ماله نه راکوي حقوق ډېر دي جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار ته راله کنځل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړي که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار څه چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه پس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرې ته مې نه خوښه خیر وخلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه زمانونو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېر او یوازې ښکلې والې نه دي ګورې ښځې هم قمقلې دي ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ماله د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه در سره څوک ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راوته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړی وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ورته چې د ډب ورکړی د پلار یې قدر کوم د مور یې قالې د مانې خبره د مور یې قدر کوم د رونو یې قدر کومه ډاکټر لی بوځم جامه راوړمه اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه ما کې څه چل دی ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه بس خو ماله دې طلاق واله ما هر څه ورته پرېږدم خو ما ته جدا یا خدای پاک ما خو پیکه کنه په څه بنیاده وایي بس مولوي صاحب ټولې اټاومه کنه مې بل سړی دې خوښ وي قسم په خدای که مې بل خوښ یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو به بله ښځو کې خو ما دې جدا کا نو ما وی اخر وجه سره وی داړه ور دی بیا خدایه پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دې غټې غټې دي بس د ښځې مخکې خوله مه وعظوله بس دا چل دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راغله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي مضبوط یعنی ښه ثقه سړی هم مړ د خدای دې وبخښي حاجي صاحب هغه راته په خپل حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم ویل هغه یو ښځه لاړه او زه په عدالت کې وم او د فضل حق پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته یې دعوه کړه ماره دې خاوند نه خلاصه کړه ولې خلاصه کړه څه چل دی خاوند دې تپوس ته وکړه څه نقصان مې ورسره کړی څه چل مې کړی ډوډۍ جامه وایي نه بس په هر څه دي پوره دی خو ما دې جدا کړه څه چل دی ولې دې جدا کړم ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ یم بیا د بیدي معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم وایي څه چل دی وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي دې ښځې سره څه کوي
پرکټیسونه چلو څه کیا وځه بعض انسان بیماری وي دا مونږ ته پته ډېر خلک مونږ ته تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې راځي چې کوم سړی د هغه نه هوا روانې دی به مونږ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت یوازې مونږ دي همغه چې اواز ته ګورې سولیتې طوفان ته چې تېز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سیلی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس د دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه د ما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بد رد وی او ستا زه نه یم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښ یم او که نه بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي دی لکه دا خبرې څه لپاره کوې ته ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه یې خوښه او تا سره بغض کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته به ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواخې وایي توبه او باس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه شو پلار کې بد رد نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه یم خوښ نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښ یم او که نه وایي قسم دې را کوي وایي نه مې یې خوښ بلکل مې نه یې خوښ وایي قسم دې را کړي رښتیا مې ته نه مې یې خوښ نو وی بیا نو بچې نه مې خو طلاق راکړه یا خدایه بس ده ولا ورکاو خو د عبدالله بن ارقم د لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښتا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغله چې راغله امیر المؤمنین دا چل شوی یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کوې د ښځې بغل دی او که سرې تی په خیالاتو پېښ شوې نه چې څه مطالبه دې کړې ده پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکړو وایي خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې ودې نه یې خوښ نو ما ځکه دا چلو وایي ورشه ښځه یې راوله ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا د خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم ویلی نه تا خو اوس دته وایي ته قسم راکړه ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما دله څه جامه نه پوره کړی ما د ده کومه خبره نه پوره کړې ته ما له ولې قسم راکړو نو وایي تا ورته ولې وایي چې زما نه یې خوښه او زما له سره بغض دی وایي ما د خدای په نوم قسم راکړو نو بس ما رښتیا وویل او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي که د خدای په نوم یې قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی وایي امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا وایم درته ولې یې نه دی خوښ وایي ښکلی نه دی ټیک ده خبر بعضې ښځه نه یې خوښه ښکلې نه یې د خاوند نه یې خوښه بعضې سړی ښکلې نه یې د ښځې نه یې خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ چې غاښونه یې ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي ښایسته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدار چې بوډی شي لاړې ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله به نه رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیر المؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار ډېر ښه دی چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم یې توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق نو ډېر خلک وایي داړي دي نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ ته غاښونه دي بس خبره خلاصه کړه نور کېده دا څه خبره زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله د هغه نکاح کې یو جینۍ وه د هغه جینۍ نوم عاتکه او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشرو کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د 100 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه استیری چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې مرتبې ردي نومونه په یو مجلس کې اغېستې چې دا جنتیان
ای کې زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دی نو دا عاتکه دا غلور ده واده پچا ده واه واه دا حضرت ابوبکر پزوی عبد الله ابن ابي بکر محبت څومره دی ماشاءالله دا سه محبت په دنیا کې د چانو لګر دي غواړو چې وبس په سفر به ته عاتکه ته به وېزو او زم در سره تفکر کې بابا وسره به یو دی بالکل یو دی یو شان جون کلی د مینې جون دومره د مینې جون چې عربو به سلور خزې کولې دی عاتکه خپل خاوند ته وی د حضرت ابوبکر صدیق دی زوی ته عبد الله ته وی عبد الله یو خبره درته کوم وی که زمړ شم نه پس بل خزانه کې دی وته سوي وی که زمړ شم ته نه پس بل خاوند نه د دومره خواخه و چې په خوا به وینځ خلکو ساتلې هغې سره به یو ځای والم کو وینځه به نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي دومره مینې په دې فیصله وشوه عبد الله د ابوبکر زوی د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کې که زه مړه شم وی بلکل واده ده عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کې چې جنت کې موته دوه په دوی بل څوک راسره نه عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ هغه یې راواخېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کې ژوند به دې څنګه نو دا باغ دې خپلې په خپله ګزاره کړي دومره ښه او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی قبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد الليل الصباح المنورا د معنی درته کوم وی زه قسم خورم دا ښځه وایي دې خاوند ته آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبرا چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي د غم اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم دا خو جوادي کې بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډک که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآلیت لا تنفک عینی سخینة عليك ولا ينفك جلدي غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما تورد الليل الصباح المنورا وی ترکمه پوری بدا ما سترگی گرمی اخ کے بھئی او ترکمه پوری بدا ما وجود ترکمه پوری بدا ما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانے تے ختمے دو پوری او تر سوچی وی کمتر پا زنگل کے آوازونه کئی اغی پوری دا کمتر آواز دا ختمی چی یوی بلوی او ترسو پوره چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا شپه پې ختمیږي ترسو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي ترسو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم باندې لیکن عجیبه دا وه چې خاوند عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه څلوېښت ورځې پس وفات شو د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو چې خاوند یې وفات شو ښځه پرې ډېره پریشانه وه انتهایي خفه وه لږه نه نو یو صحابي وله د نکاح پیغام ورولېږي ما سره نکاح وکړه بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله هغه د نکاح پیغام ورکړ دې ښځې ورته وایي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه بس بل خاوند نه کړم او ما له باغ را کړی په دې ولې که د خاوند نه پس بل غوادو کم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به نه او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی جړل چې عمر غوښتل ډېر وجړل حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه نو دا حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست ډېر قریبي دوستو خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه دوستانه دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه نه هغه سره یې مشوره وکړه وی علي څه چل وکړه وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران ده وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک بدله په دې کې خیر واچي شریعت کې منع نه ده دا واده ټیک نه شوی او که خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیر المؤمنین او که خاوند وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی
ورع او تقوا دا د پرهیزګاری چې د خاون زوړ خاون وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکا نو بس مجبور شو هغه ته مسله وي جون به یوازې تیرې سبکه حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه دا واده نه بس چې ولیمه وکړه ته کم نه استره د پردې نه پورې غاڼه لکه پرده به داسې بچي د مخ او د وجود پرده به ولیمه ان استوا حضرت عمر هم دي صحابه هم دي حضرت علی هم دي نو حضرت علی عاتقی تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا تا چې وی چې زما اوښ کې به ټول عمر بهیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په جوان شو ډېر زیاتې وکړې حضرت عمر ته علي وی خندل ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ماچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه نو عاتقه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر ملګری د کې ډېر صفتونه ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما را دنه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند به تېروم خو چې کومه مینه مالا زوړ خاون عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه ماله نه دی راکولی شي او نه بل څوک راکولی شي مینه یو داله شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبي آمینه مینه مثالي وی او بل څه مثالي مینه د واده نسورو دی پس عبدالله لا په سفر دا قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر نو د واده نه یو سور دی پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند خطه به سبا دی په تجارت باندې یا سړي دا به څنګه چلي ته خو زمانه کې ښځې بس تجارتي قافله ده مخکې نه پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه دواړو په ویښه په مینه تېره کړه خسار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله دي که عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه دلته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا بیا را منډه کړې یا مینې ته لږ خو دې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم داسې مینه داسې مینه او چې تنو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راله جرس به وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد او به میاشت پس راله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به سوداګانې خرڅولې وخت به تېرېده ور چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وی ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې لومبې سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله قافله راځي جرس ټنګ دی وره امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچنه خو ماله به رامنډه وی چې تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله دي دا ورپسې روانه تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل امینې زبسته که نه ها امینې را سره پسې که نه ها قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره الله اتفاق دا و چې واپس راځل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بیبي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې ته قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې راځي او جرس وټنګېده جرس وټنګېد حضرت امینه منډه هم عبدالله راورسېد ما ته خو یې دا وصیت کړی و چې یې کېږي ما له به رامنډه وی د حیا د کور و بار وته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربرانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه دی قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان اوږو چلېږي کور کې لارو کې پلار ته بابا راورسېدي او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به وکړی خلکو سامان ټولو کورونو ته خو د حضرت امینې د زړه شکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي و چې ما له بل جرس سره رامنډه هغه دلته شو بل چا سامان مې په کړی وي دا د خاوند سامان او جامې مدینه کې دفن کړی
مثالی میں نہ دیتا ہوئے محبت بیا آغنے خاون نپز دویم خاون نونکو رسول اللہ مبارک معشوممو رکوٹے مو خاون للالا مدینی شریفیتا خاون قبر لدو مدینی تلالا برات لوگی غریب پابوا کے وفات شو لالم لشو رسول اللہ مبارک معشوم پاتے زمارونو خبر میں دے پورو کا کھولے جون دیر کے خشتا کھولے جون تا پردے لور سرخ سوچو کہ دا تور سرے دا چالور دا دا چالور دا دا چارو ایرہ دا دا چا دا دی مورم و پلارم شتا کدی سر ظلم کوم دو پخ پڑھ لے لاسکیرم چی دا ما لور سر ظلم کئی تا پکے کم کرنا نظری والے پردے لور سر ظلم ہو جاتے دیر ظلمنا شور ہوئی خضو سر دیر زیاد ظلمنا شور ہوئی پہلے کا خبر طلاق و طلاق و طلاق پہلے کا خبر طلاق فما بولی خبر دا کور نشاڑ پلگا خبر دوست سر بیلتا جنگ شی او بخلتا کتا سر ما کاروبار شریکو فرما دے خزد ری طلاق طلاق ضرب قسم اخری خود دا وسا ولی که دا سا بے غیرت دا سکی اسی قسم اخرى بیارو سستو مانے پلگا خبر یو طلاق دو طلاق قدری منگ تا مسائل دیر دا یعنی او خد ما تاوی خاون طلاق نو میں یو کدو یا سلو نے امرات زیاد پیلی خود بسکی قسم بھی دے پا خدای جماعت کے ناسم بائی زنانا منگر دا فتوی لراشی او دا فتوی دا بوزو کی نو یو زنانا مخیب ما خو خیر پردہ کی برقہ کی الحمدللہ دا خدو سرانا ملا گئے برقہ کی او انیس احمد مورم یو دا جو نور زنانا میں کٹ کے ناستا ہوا ما ہوتا ہوئی جدری طلاق در کڑی ہوئی دریو نے زیاد ویلی دی یرد ماویس سیسم نکی گی پا غریب پچھا کو جو پا جڑا کی ما خو مورم پڑا ما خو پلارم مرد بچا تا دو چیر دلالا جا نمی مورش دا نمی پلار تی ظالم اسپیر مالا ولی او ایس پسی طلاق ورکڑی ما ہوتا چی منس کاوا آخر ولی دا دونا ظلمنا شروع دی خدو سر ولی دا غلط دونا ظلمنا کی او بعد خد خاوندان سر دیر ظلمنا کی خاون خیال نہ ساتی خاون حق نہ پورا کی خاوندان دا خدو نہ خبائی حق نہ ادا کی ولی ظلم کی یہ نہیں بدی پکور کی نہیں الگ وہ پسی زی امور پلا بیندر اپری ولی ظلم کوئے لور سرم ظلم کوئے ظالمان او زم سرم ظلم کوئے بیزایا ولی لور دم پلا نہ کینا دا خاون نہ کینا نا دا کور با پس خیجے شابوت با پس دو نکالی اس بدا کی ولی کینے ولی ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوی دے بس ٹک ٹک شریعت کی کم مہر شوی دے کم وعدہ شوی دے کم مہر بس ٹک دا خبر اخلاص نا اس بدا پلار نہ جدا کیے گے قسم بخدای بروز یو الک را غیر خشتا الگ طالب دے طالب او پلار را نمو پلار را نخذا کینو لے وچ دلتا بولا کور لے او دیر فاصله دا کوئی دا پلار او دا مور او دا او ما سر بوستے زما مور پلار چاہتا پرے زما دا مور پلار خدمت بس سوک گئی وی بس ہمستا پا خزا تمام دا مون پلورستا دا مور پلار خدمت نشتا دلتا بورانے کینو لے نیرا پرید رسا زمانو دوارو طرفینو تا زنانو تنبیم جدا خپلو خاوندانو خیال ساتی بچه دا کور نہیں اوزل قوته نو با ستا خاون پلار ستا پلار دی دا دی خاون دا مور دا خواخ ستا مور دا غی رونا ستا رونا دی دا غی خویند ستا خویند دی خکل جون تیرا اومده دا سخت دان لورکا خپا مرازان پلار پا کور مکین قسم پا خدای دا 100 روپو خاون دا مواره دا نانو تویم دا 100 روپو خاون دا 100 روپو خاون دا 1 کروڑ ضرور نه بهتر دارونه خلخین نه ساتي دا هو تر سوې ساتي خو چې کله خزو چې کله بچو شي په خويندو څوک سکي ورور خور نه ساتي بیا په پردو کو څوک یې کړ دې به سکه دا مارونو دا نه پکار خاوند دې ظلم نه کوي د خپل خزو سره چې دا مجبور کې ودات پلار کړه لاړ شي ظلم نه کوي او طلاق دې نه ور کوي او خزر ظلم نه کوي خیر دې خاوند خدمت ته کوي د شریعت او د سنت مطابق جون تل شي تمدیداری خوشگوار جون یا بل سره جون دي یا بشل ودی جون دي یا به میاش جون دي انسان یا به کال جون دغه دنیا څه جون دي څومره تللی او څومره پاتې دا په تکلیف تیرول نه په کار دا په خوشاله تیرول رب العالمین دې زمون د چا چې په کورونو کې اختلافات الله غ پروغ باندې بدل د چا نه چاقې دي خدای پروغ بدل کوم خاوندان د خل سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي کوم خدای د خاوندانو سره ظلمونه کوي غیله خدای ښه اخلاق ورکړي دا کوم الکانو رښتې نشته کوم جنکو خدای صالح رښتې ورنصیب خدای کله چې بچی ني اولاد ولا ورکړي دا چا نارینه اولاد ني پروردگار نارینه اولاد ولا ورکړي یا الله دا راغله جمع څومره مرګ لري لري نه راغله تکاغه تخبینا په خبرنا بدخیلنا او د ډېر لري زینت مرګري راځي خدای په یو قدم مجنونه ورکړي الله ته خوشاله کړي الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي خدای ته چا چې څه حاجتونه ته معلوم دي الله ته ولا پوره کړي کوم زموږ مسافر رونه چي دي بار ملکونو کې دي او مزدوري کې خدای ته ولا د خیر او د برکت جون ورکړي مزدورو کې برکات واچي
چا چې موږ سره مدد کړی دی جومات سره دی مدرسې سره کاغه د دې ملک دی که بار دی که هر څوک دی خدای تا ته معلوم دی موږ د چا نومونه نه اخلو چې ریاکارۍ کې نه نشي خدای تا ته معلوم دی ته ول د هغې اجر په دنیا او په آخر کې ورکړي او الله ستا کور دی خدای ستا د دین مدرسه سره ستا قرآن مدرسه سره او خدای ته په خیر د آبادي سره ته ورته د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او بیا دعا وکړې زموږ خورکۍ ته چا چې دا ځای بخلی چې خدای ولا دنیا او د آخرت خوشحاله ورکړي او د هغې په ژوند باندې د هغې د خویندو په ژوند د هغې د خاندان په ژوند د هغې د رور د هغې د ټول خاندان په ژوند باندې خدای پاک دې کې د قرآن درسونه شروع کړي او خدای پاک دې ثوابونه هغې له مرسوي مور او پلار له او چې څوک پکې کوي تاسو ټول له الله نصیب وګرځولی او تاسو له دې خدای کړو صحتونه راکړي او چې کورونه کې بیماران دي خدای پاک دې هغوی له شفا ورکړي او مرګي ټلیفون کړو بټخې لګي د هغوی څه دوستان دي د هغوی څه حاجات دي څه کاروبار دي الله دې پکې وله برکت واچوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن